د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت مسؤلان وایي چې د روان کال په دوهمه روبه کې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. دوی وایي چې دغه کچه نور هم د لوړېدو په حال کې ده. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت رئیس د بلخ ملي تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په بېلابېلو برخو کې په روان کال کې تر اوسه پورې 15 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د اسمبلې په میاشت کې موږ تقریبا 18 میلیونه او 15 لکه او 28,455 افغانۍ د مستفید له لارې موږ عاید جمع کړي دي، موږ مستفید تحویل کړي دي بانک ته. او د میزان په میاشت کې 18 میلیونه او 1,15,202 افغانۍ موږ عاید کړی ده، مستفید له طریقه موږ بانک تحویل کړي دي. نو الحمدلله سیستم برابر ده، عواید جمع کیږي په شفاف تور باندې. همدارنګه هغه زیاته کړه چې په حیرتان بندر کې د موټر چلوونکو ترمنځ یو میکانیزم رامنځته کړی او نقلیه وسایط ترتیب او تنظیم کړي. د روانو نوبت په حساب داسې درته ویلی شو چې طرز العمل او طرحه منظور شوې ده له طرفه د رئیس الوزرا او د وزیر صاحب دغه طرفه موږ ته مکتوب هم راغلی ده او کوم طرز العمل ده کومه لایحه چې جوړه شوې ده هغه موږ ته رالېږل شوي دي. انشاءالله په هغو باندې موږ لګیا یو ترتیب مرتیب انشاءالله په لنډو وخت کې به انشاءالله عملي بڼه ورکړو. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د ترانسپورت ریاست یو له مهمو دولتي بنسټونو څخه شمیرل کیږي چې د اسلامي امارت مسؤلان هڅه کوي خلکو ته پر وخت غوره خدمات ورسوي.